پريټي زينټا د محمد نبي ساحل ستاينه کړې. د هند نامتو فلمي اداکار او په IPL سیالیو کې د کنگز 11 پنجاب لوبډلې مالک پريټي زينټا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مخکخ لوبغاړي محمد نبي ساحل ستاينه کړې. پريټي زينټا پر خپل رسمي ټوئیټر باندې ویډیو خپره کړې او په یاد ویډیو کې د محمد نبي په خاطر په CPL سیالیو کې د زوکس لوبډلې ملاتړ اعلان کړی دی. هغې د یاد ویډیو سره لیکلي زوکس لوبډلې ته د بریا مبارکي وایم، د دې بریا برخه محمد نبي ساحل و. پريټي زينټا وروسته له هغې د محمد نبي ساحل ستاینه کړې چې هغه د پنجشنبې په ورځ د ویسټ انډیز په کورنۍ تجارتي سیالیو کې ښه وځلېد. نبي تېره پنجشنبه د مقابلې لوبډلې 15 وکټې واخیستې او په دې سره کربین لیګ کې لومړی لوبغاړی شو چې 15 لوبغاړي سوځوي. بل بیا دا چې شپږیزه کرکټ لیګ کې 13 سلنه نندارچیانو ته اجازه ورکړل شوه. افغان کرکټ بورډ په یوې خپره کړې خبرپاڼې کې ویلي چې د شپږیزه کرکټ لیګ کوم پړاو سیالۍ کې 13 سلنه نندارچیانو ته اجازه ورکړل شوه تر څو لوبغالي کې لوبه له نږدې وګوري. افغان کرکټ بورډ په یاده خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د بورډ د غوښتنې په اساس عامې روغتیا وزارت شپږیزه کرکټ لیګ کې 13 سلنه نندارچیانو ته اجازه ورکړه. بورډ وایي چې د روغتیایي سپارښتنو ماسک تړلو او 2 متره فاصلې په رعایتولو سره نندارچیان لوبې له نږدې په لوبغالي کې کتلی شي. د بورډ په خبره چې تر هرې لوبې مخکې به د لوبډلې ټول لوبغاړي او روزونکي د کورونا ټیسټ ورکوي. د شپږیزه کرکټ لیګ کوم پړاو د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 8مه نیټه پیلیږي چې د یادې میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې 6 لوبډلې بوست، میسیناک، سپینغار، امون هنګان، بندیامیر خاماران او کابل بازان لوبډلې شامل دي. د یادونې وړ ده چې د شپږیزه کرکټ لیګ لومړۍ لوبه بندیامیر د میسیناک لوبډلې پر وړاندې ترسره کوي. په بل خبر کې به راسره دا واورئ چې بندیامیر په تمریناتي لوبه کې امون هنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو ته د لوبډلو د ښه لوبېدو په موخه د کابل په نړیوال لوبغالي کې د امون هنګانو او بندیامیر لوبډلو ترمنځ تمریناتي شلوریزه سیالۍ ترسره شوه چې بندیامیر لوبډلې د 26 منډو په توپیر امون هنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې پچه بندیامیر لوبډلې وګټله او لومړی د توپوهنې پریکړه وکړه. د لوبډلې په 18.3 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل لوبډلې ته د 100 منډو هدف په مخ کې کېښود. د بندیامیر لوبډلې لپاره په توپوهنه کې حضرت الله زازي 15 او اصغر افغان 14 منډې جوړې کړې. د امون هنګانو لپاره په توپ اچونه کې یوسف زازي او فطرت خان 2 لوبغاړي وسوځول. په دوهم اننګز کې امون هنګانو لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې جوړې کړې او لوبه د 26 منډو په توپیر بایلوده. امون هنګانو لوبډلې لپاره په توپوهنه کې باطن شاه 28، درویش رسولي 22 او شوکت زمان 13 منډې جوړې کړې. د بندیامیر لوبډلې لپاره بیا په توپ اچونه کې عثمان 3، فرحات او شرف الدین 2 او منیب 1 وکټ ترلاسه کړه. د یادونې وړ ده چې شپږیزه کرکټ لیګ به له نن څخه 15 ورځې وروسته د سپټمبر په 8مه نیټه د 6 لوبډلو ترمنځ پیل شي. بیا دا چې سپین غرز مریانو لوبډلې د شپږیزه کرکټ لیګ کوم پړاو لپاره خپل تمریناتي کیمپ پیل کړی. دغه تمریناتي کیمپ چې پرون د ننګرهار په غازي امان الله خان لوبغاړي کې د مشر روزونکي ریاض افریدي پښتون کې پیل شو. یا تمریناتي کیمپ چې 15 ورځې به دوام وکړي. د ملي لوبډلې لوبغاړو ترڅنګ به پکې با استعداده ځوان لوبغاړي هم شتون ولري. په دغه تمریناتي کیمپ کې به د توپ وهنې، توپ اچونې، ډګر ساتنې ترڅنګ د فزیکي جوړښت په مهارتونو هم کار وشي. یاد دې وي چې دغه لوبغاړي به په 2 ډلو ویشل کیږي او 2 تمریناتي سیالۍ به هم د یو بل پر وړاندې ترسره کوي. د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ کاون ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.